السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. دما عزتمندو مسلمانانو، د نبی علیہ السلام مبارک حدیث دا وایي چې لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی علیہ السلام مبارک وایي چې دما امتا د خو اورئ، د خاص د کیدا د ډیر لوی جز د ایمان د نبی علیہ السلام وایي چې ترغه تاسو هیڅ یو د تاسو نه پوره مؤمن نه ده، دی هغه ایمان مکمل دی نشي ترڅو چې دته زه د خپل پلار نه او د بچیو نه او د ټولو خلکو نه زیات محبوب او نږدې ګران نشم، تر هغې د تاسو نه هیڅ یو پوره مؤمن کیدی نشي. د عزتمندو د نبی علیہ السلام محبت زمون د ایمان یو ډیر لوی جز ده. سوا د هغې نه امکان نه لري زمونږ د ایمان تکمیل، چې زمونږ ایمان به مکمل شي یا به چرته مونږ داسې یو پوره درجې او پوره مقام ته ورسېږو چې مونږ د نبی علیه السلام سره محبت نه وي. دا ممکنه نه ده. د ما عزتمندو صحابه چې دومره لوی کمال ته رسېدلي وو او لوی مقامونه الله تعالی ورکړل چې د دې نه وروسته هیڅ یو شخص، هیڅ یو انسان د هغې تصور کوی نشي. دا وجه څه وه؟ دا وجه چې دی حد ته ورسېدل، دې مقام رتبې ته ورسېدل، دا محبت د نبی علیه السلام مبارک. داسې محبت د صحابهو د نبی علیه السلام سره و چې د هر څه نه ډېر زیات محبوب و دی ته. یو ورځ نبی علیہ السلام مبارک یو ناسو صحابه سره څو صحابه څو وخت مخکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغلو. ورسته کله صحابه ناسو دروازه وټکېده، نبی علیہ السلام مبارک یو صحابي ته امر وکړو چې ورشه دروازه وګوره څوک ده. د صحابه څنګه محبت و د نبی علیہ السلام سره، دې ته سړي انسان تصور کې نه راځي. دروازه چې وټکې د صحابي لاړو چې ویل دو چې ګوري ابو قحافه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلار د دروازه کې ولاړ ده. یا رسول الله، صحابي و چې د ابوبکر رضی الله عنه پلار دی، ته وایي چې هغې ته ووایه چې داخل شي، راده شي، اجازه ورکړئ. تر په دې وخت کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلار ایمان راوړی نه و. ورسته ایمان راوړ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یوازې داسې یو صحابي ده زده کوي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه یوازې داسې صحابي ده چې د ټولې کورنۍ ایمان راوړی، ورسته ټول بچیانو، پلارو، ټولو بیبیانو، هر شی ایمان راوړی. نور صحابه داسې نه وو، د چا څوک کفر کې لاړل، چا اسلام راوړ، الله تعالی ایمان ورته نصیب. دا رحم الله تعالی خصوصي په ابوبکر صدیق رضی الله عنه کړی و چې د ټولې کورنۍ ایمان راوړ. نو په دې وخت کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلار ایمان راوړی نه و. چې کله راغلو نبی علیه السلام ته ودرېدو، سترګو کې ویښ کې وې، ژړېدو. څه شوي دي ابو قحافه؟ نبی علیه السلام یې ډېر قدر کولو، عزت به کولو د ابوبکر رضی الله عنه دی وجه، هغې لوی قربانۍ کړې دي. نبی علیه السلام ته چې ولې ابو قحافه د ابوبکر پلاره ولې؟ هغې ته وویل چې یا رسول الله، نن خو زه خپل بچی په څپېړو ووهلم، ته دې خپلو ملګرو ته دا تعلیم ورکوي چې پلار زمن جنګوي خپل منځ کې. نبی علیہ السلام مبارک ډېر
عجیبه شو ټول صحابه ډیر عجیب یعنی ډیر تعجب کې شول چې هغو دا واورېدل هغو یقین نه راتلو چې ابوبکر رضی الله عنه د پلار په څپېړه ووایي د هېڅ صحابي دا یقین نه راتلو ولې چې ابوبکر رضی الله عنه یو داسې صحابي و چې د هېڅ د ژوند په معاملاتو کې د چا سره سختي نه ده کړې حتی په ډېرو جنګو کې ابوبکر رضی الله عنه د سختۍ د تیزۍ فیصله نه ده کړې صحابه ډېر تعجب کې شول که چا د عمر رضی الله عنه یلي وه هغو منله نور صحابهونه چا یلي وه لیکن هغوی وو چې ابوبکر او پلار ته څپېړه دا خو ډېره ناجیبه خبره ده نبی علیہ السلام مبارک ابوبکر چې راغلو هغه فورا ودرېدو ابوبکر رضی الله عنه ته یې داسې وکتل ویې ته ووایي چې ابوبکر ولې دې پلار په څپېړه ووالو ابوبکر رضی الله عنه چې کله د نبی علیہ السلام خبره واورېده سوال چې نبی علیہ السلام وایي چې ولې دې ووالو بس سر یې ټیټ و ځواب یې ورنه کړو دوم وار نبی علیہ السلام پوښتنه وکړه چې یا ابوبکر ولې دې پلار په څپېړه ووالو ابوبکر رضی الله عنه کوم ځواب ورنه کړو دریم وار بیا نبی علیہ السلام ته چې ابوبکر ځواب راکړه ولې دې پلار په څپېړه ووالو ابوبکر رضی الله عنه سر ټیټ نیولی و وایي ژړل سترګې د ویښکو نه روانه شوې ته وایي چې د الله رسوله په الله قسم دا صحابه چې کوم تعجب کې دي چې ابوبکر رضی الله عنه داسې کار نشي کوی هغه زما د ځان په باره کې زه هېڅکله د چا سره سختي نه کوم ما هیڅ چېرې په ژوند کې چا سره سختي نه ده کړې لیکن پلار مې نن د تا ګستاخي وکړه د تا د ما د مخې په تا پسې بد رد ووایي نو ځکه مې څپېړه ورکړه ته وایي چې د الله رسوله زه د ځان په باره کې هر څه برداشت کوم لیکن په هغه ذات قسم چې ما په هغې ایمان راوړی ده چې زه د تا په باره کې یو لفظ نشم برداشت کوم داسې محبت یې و د نبی علیه السلام سره یعنې د لوی لوی صحابهو داسې واقعات راځي ابوبکر رضی الله عنه ما خبره وکړه هغې د تیزۍ داسې یو صحابي و داسې اخلاق الله تعالی هغې ته ور کړي وو بعد د انبیاو نه داسې هستي نه مخکې مور دنیا ته راوړې ده نه یې وروسته راوړی شي لوی شخصیت یو ورځ نبی علیه السلام مبارک یو ناسو خبره یې وکړه چې د ما صحابهو اخلاق داسې اخلاق یې ودېده وي ته وایو چې د ما صحابهو اخلاق د 360 خویونو نام ده د 360 خصلتونو نام ده چا کې چې یو راغلو جنت ته به ورسېد ابوبکر رضی الله عنه مخ ته ناست و وي ته وایو چې یا رسول الله هر صحابي صاحب دغه ډېر د جنت حریص و د مونږ ته په شانتې نه و ما ورته خو جنت اورو پوهېږو جنت چا سره احساس محبت دی جنت نشته پلا قسم که د مونږ سره محبت دی جنت وا زمونږ اعمال دې حد ته نه رسېده دا دنیا دې حد ته نه رسېده نو ابوبکر رضی الله عنه ووایي چې یا رسول الله هغې ووایي چې زه داسې یو خصلت پیدا کړم چې ما جنت ته ورسوي ته وایي چې یا رسول الله ما کې کوم هغه د خصلتو 360 نه ګوري چې د اخلاقونه نبی علیہ السلام مبارک ته ووایي چې ابوبکر یوازې ته چې 360 مکمل په تا کې موجود یوازې ته بل څوک داسې نه و د ده نه ته وایي چې ابوبکر یوازې ته چې 360 مکمل په تا کې زه ګورم هغه خویونه اخلاق تا کې موجود دي لیکن د نبی علیہ السلام مبارک سره داسې محبت و نه په پلار و نه په زوی و په هیڅ چا نه و بچی یو ورځ ایمان راوړو چې کله ایمان راوړو فتح مکې نه بعد یو ورځ ناست و پې ته وایي چې ابوبکر پلاره د بدر په غزا کې زما د تورې لاندې راغلی وې لیکن بیا مې فکر وکړو چې پلار مې دا زه پرېږي دا د پلار په نسبت مې پرېښوې ابوبکر رضی الله عنه داسې وکتو وي ته وایو چې بچیا ما د الله په ذات قسم وي چې که ته ما تورې لاندې راغلی وه ما پرېښوې نه ما سر دې نه وهلو خامخا ته هغه وخت کې د ما بچی خو وې خو د نبی علیه السلام مبارک دښمن وې د نبی علیه السلام خلاف ولاړ وې هر څوک چې د نبی علیه السلام خلاف درېږي چې د هغو توره سي رسېده هغې نه یې سر وهلو داسې محبت یې
د ټولو صحاباو ابوبکر رضی الله عنه بیانېږي نه الله داسې شان ورکړی و هغې ته. یو ورځ نبی علیه السلام مبارک دا حدیث چې کله ووی عمر رضی الله عنه ناست وي ته ووایي چې یا رسول الله مونږ خو ته ډېر ګران یې د بچیانو نه ډېر په مونږ ګران یې بیبیانو نه ډېر په مونږ ګران یې لیکن ځان نفس خو ډېر شیرین ده هر چانې نفس سره ډېر محبت وي که نه ته ووایي چې یا رسول الله ځان خو ډېر شیرین د خپل ځان. نبی علیه السلام یې ته ووایي چې عمره مکمل مؤمن نه یې لا تر اوسه د پوره ایمان درجه دې نه ده حاصله کړې. ان بعد نبی عمر رضی الله عنه جګ شو ته ووایي چې یا رسول الله په الله قسم اوس د ځان نم په ماته ډېر ګران او په دې ګرانم و د دې خبرې دروغ نه وي ځان پیش کولو قربانۍ ته ځان ټوټې ټوټې کولو د نبی علیه السلام په مقابل خو د ځان نه ډېر شیرین و په دوی د ځان نه ډېر محبت و هغې سره. هر یو صحابي د ځان په زخمی کېدو د ځان په دردېدو نه خوشحالېدل نه د نبی علیه السلام خو ځورېدل. نبی علیه السلام یې ته ووایي چې عمره اوس ته پوره مؤمن شوې. عثمان رضی الله عنه یو ورځ نبی علیه السلام اواز وکړ څوک راغلو یا رسول الله فلانی عیسوي ما ته د خپل څونه اوبه نه راکوي څوی اوبه مخ اوبه بې راجګولې. نبی علیه السلام صحاباو ته ووایي چې یا د صحاباو څوک به د نبي د الله د رسول دپاره دا څه واخلي د عیسوي نه. عثمان رضی الله عنه لاس پورته کړو چې یا رسول الله زه یې اخلم چې د تا امر وي زه یې اخلم. عثمان رضی الله عنه راغلو عیسوي ته کېنستو ته وایي چې پلنه د خپل څه خرڅوې که نه یې خرڅوې هغه پوه شو چې دا په اخیستو پسې راغلی ده ته وایي چې نه عثمانه زه خپل څه نه خرڅوم انکار یې وکړو. عثمان رضی الله عنه ته وایي چې د تا د خولې قیمت چې څومره قیمت ته وایي هغه قیمت درکوم. خو اوس په هغې حالت کې څومره قیمت و 600 درهم قیمت و 600 سوه د یو څو قیمت درهم مکمل څو چا به کینلی و هغې به په 600 سودا کول. یهودي و چې زه موقع ده ته وایي چې عثمانه چې د خولې قیمت وي بیا یې خرڅوم خو په یو شرط چې څو به نیم خرڅوم یو ورځ به د تا وي یو ورځ به د ما وي. عثمان رضی الله عنه ته ووایي چې نیم هم د ما قبول ده ووایه. هغې ته ووایي چې عثمانه 4000 دینار 4000 درهم. عثمان رضی الله عنه فوراً جیب ته لاس و هغه یې ورکړ. چې کله یې ورکړ یهودي ډېر حیرانه شو ځکه عثمان رضی الله عنه نړیوال بین المللي تجار و داسې قصې اورېدلې دي لوی الله تعالی مال ورکړی و لوی مالدار و. نو هغه حیرانه شو چې عثمان رضی الله عنه دومره لوی تجار و ما د څو قیمت دومره زیات وي د نیم څو نو هغه د نیم څه قیمت ما ته فوراً راکړو هېڅ خبره یې ونه کړه څه وجه ده وي ته وایي چې عثمانه دا ولې ته خو ښه پوهې سړی ښه لوی تجار وي. عثمان رضی الله عنه ته ووایي چې یهودي فلا قسم زه چې دا څه واخلم دا د نبی علیه السلام مبارک غوښتنه ده هغې ویلی دي چې دا څه باید څوک واخلي. زه چې کله هغې امر وکړو زه کور ته لاړم زما په کور کې 40,000 درهم یخې و نور هېڅ نه و ما 40,000 ټول راوړي وو. دې محبت ته ګوره که تا نن 40,000 خیالي وه د نیم څه دي په 40,000 درهم خیاله وه ما په 40,000 درهم دې تا نه اخیستو. ولې ځکه چې دا د الله د محبوب حکم و د هغې غوښتنه د هغې خوښ شو. ته وایي چې زه په 40,000 نه دا د ما په کور کې وې په هېڅ هم زه د نبي علیه السلام خواهش د هغې غوښتنه ځمکې ته نه غورځوم. داسې لوی قربانه و صلح حدیبیه کې چې کله عثمان رضی الله عنه د کفارو هغه د قصو دپاره ولېږلو د هغې نبي علیه السلام مبارک چې د هغې سره خبرې وکړي نو هغې خدای دې
کعبې نه بند کړي وو، لوی صحابه تنده کې وو، ځکه هغه عادت هم وو. مخکې هم کعبه به لیدا، غیب ته به تلل بعد د اسلام نه، خو لوی مشرف وو. د مینځکې په سر لوی محبوب ترین ځای الله تعالی ته هغه ده. نو صحابه ډېر تږي وو چې کله لاړ شي، کله به الله تعالی دی ته دا موقع ورکړي چې هغه دغې نه عمره وکړي. ډېرې دعاګانې به کړې، یا الله مونږ ته موقع راکړه، یا الله مونږ ته موقع راکړه. که دغه ورځ نه عثمان رضی الله عنه تعالی موقع ورکړه چې نبي علیه السلام هلته بند وو، کفارو نه پرېښو. عثمان رضی الله عنه چې کله لاړو مکې ته، د مکې کفارو هغې ته اجازه ورکړه چې عثمانه تا عمره کوی شي، تا ته اجازه ده. هغې ته یې لوی احترام لرل. عثمان رضی الله عنه ته ووایي چې ما د په الله قسم وي چې تر څو نبي علیه السلام د کعبې نه تو شوی نه وي، عثمان عمره نشي کولی. د عثمان طبیعت دا نه قبلوي چې هغه د عمره وکړي او نبي علیه السلام مبارک دلته ناست وي. زه عمره نه کوم. د الله د کعبې نه تویدلو لوی خواهشي وو، داسې محبت وو. ته وایي چې هلته به نبي علیه السلام انتظار وي، عثمان به دلته د کعبې نه تویږي. فلا قسم منځک اسمانونه دا منظره نشي کتلی. عثمان مړ کېدی خوشي، دنیا نه تللی خوشي، خو داسې عمل نشي کولی. داسې محبت وو. او د صلح حدیبیه کې بیا چې کله کوم خط لیکلو، علي رضی الله عنه خط لیکونکی علي رضی الله عنه کله چې خط لیکلو هغلته د کفارو نومونه ولیکل، ابو سفیان و فلان و فلان. د بل طرف ته خط نه د دوه معامله کوونکو نام لیکلی کېږي نه، نو بل طرف ته ولیکل چې محمد رسول الله. کفا بعضې جک شولو ته ووایي چې ړنګ رسول الله. په رسول الله خو مونږ تا لانجه ده، جنګونه دي، که مونږ ته رسول الله منله نو بیا دا جنګ ولې ده، بیا د مونږ خطونه ولې لیکو، د تعهد ولیکو. خط کې ته مونږ ته رسول الله. صحابه او فورا تورې وباسلې چې یا رسول الله پرېږده چې مونږ جنګ وکړو د دی سره. نبي علیه السلام وویل چې نه د ما صحابه ته څو چې ما امر کړی نه وي څوک د توره نه جګوه. دی هغه وخت کې ډېر سلین هم ضعیف و، کوم د دی سره هغه یې نه ووړه ځکه حج ته لاړو، لیکن دی فورا په جذبه کې راغلل جنګ دپاره چې دا څه وایي د مونږ په وخت کې. نبی علیه السلام مبارک چې کله حالات ولل چې صحابه او حالات خرابېدو شول د نبی علیه السلام د ګستاخۍ په مقابل، نو ته وایي فورا راجګ شي، ته وایي چې علي ړنګ رسول الله محمد ولیکل، محمد ابن عبدالله ولیکل. علي رضی الله عنه په ژړا شو، ته وایي چې یا رسول الله په الله قسم دی علي ایمان دا نشي قبلوی چې هغه د په رسول الله نه خط کش کړي. زه یې نه ړنګوم، زه یې نشم ړنګوم. داسې محبت و د الله د رسول سره. نبی علیه السلام مبارک ته ووایي فورا قلم راواخیستو، دا د محبت د وجې انکار و، دی د نبی علیه السلام د حکم انکار نه ده کړی، دا د محبت د وجې نه چې یا رسول الله د علي دومره جرأت نشته چې هغه په رسول الله نه خط کش کړي ړنګ وي، هغه یې نشي ړنګولی. صحابه ووایي چې یا رسول الله که دا قبلوي رسول الله مني مونږ خط تعهد کوو که نه سره د دی سره تعهد نه کوو. نبی علیه السلام ووایي چې نه علي د ده نه قلم واخیستو، خپله راغلو او کفارو ته هم دا تایید وشو. دی به وایي چې نعوذ بالله نبی علیه السلام شعرونه لیکي، ځان نه جوړوي، څنګه یې کوي. نبی علیه السلام ته وایي چې کومه ده رسول الله، دا په خط نه پوهېدو، ځکه دی لیکونکی نه و. نو چا ته وایي چې دا هغه د رسول الله، د خپله د مبارک کلام په کش کړو چې بس محمد ابن عبدالله ولیکل. داسې محبت و د الله د رسول سره. د ټولو دا خو لوی لوی صحابه وو، ابوبکر عمر عثمان و علي رضی الله عنهما. دې خو قصې بیانېږي نه، ټوله زندګي د الله د رسول په محبت کې تېره ده. نور صحابه وو، بلال رضی الله عنه یو غلام و حبشي تکتو، مونږ خو مزدوران ته قمقل وایو،
مونږ هغې ته نپویه نسبت کوو. زه په منبر رسول ولاړ یم، په الله قسم مزدور او مالدار دا په عقل پورې تړاو نه لري. قمقل نپویه هغه څوک ده چې خپل آخرت تباه کړو، خپل آخرت یې پرېښود، د دنیا په څو ورځې ژوند وکړه، شو که مالداره ده که بادشاه ده که غریب ده که هر څوک ده، په مال او په مرتبه نه څوک قمقل کېږي او هوښیارېږي نه. هوښیار هغه څوک ده چې چا خپل آخرت ته مخه کړه او خپل آخرت دپاره یې ترقي شروع کړه، د هغې خپل آخرت ته یې تیاري شروع کړه، هغه هوښیار دی. مونږ ته خو بعضې خلک نعوذ بالله مونږ ذهنونه داسې جوړ شوي دي که څوک ښه لباس کې نه وي، برابر نه وي، یا ښه مرتبه نه وي، هغه مونږ ته ساده ښکاري. دا وجه څه ده؟ دا وجه دا ده چې د نبي علیه السلام سره مونږ محبت نه ده کړی او د آخرت فکر نشته مونږ سره. که د آخرت فکر و مونږ ته به هغه څوک هوښیار معلومېدی چې همغه د آخرت تیاري کوله، ځکه هغه ډېر لوی زندګي ده، بیانېږي نه، لویه زندګي ده. دا څو ورځې یو سیکنډ هم نه ده د هغې په نسبت دا دنیا. که تا ته څوک ووایي چې یو سیکنډ خواهشات وکړه او ټول کال به بیا په جیل کې وي، په تکلیفو کې دردو کې به هېڅوک یې نه قبلوي، دا هېڅ عقل دا لیونی هم دا نه قبلوي. ښه ورځ ښه خواهشات چې هر څه غواړي بیا به یو کال سزا درکوو. او نن انسان داسې قمقل شوی ده چې دا یې هر څه قبول کړي دي، په دا څو ورځې ژوند یې لوی آخرت ته شا کړی ده. نو خبره مې کوله چې بلال رضی الله عنه غلام و، قصې تاسې اورېدلې دي چې داسې د الله او د رسول سره یې داسې محبت و، احد احد چغې به وهلې. کفارو د مکې دومره وځورولو، دومره تکلیفونه، دومره دردونه، عذابونه یې ورکړل چې کله به دی ابن خلف دی و چې کله دی خپله په سزا ورکولو به ستړي شولو، داسې قربانۍ دی نه ستړي دو، هغه به په وهلو ټکولو ستړي شول. بیا به ماشومانو ته په لاس کې ورکړو، په کوڅو کې به څه کولو. په څه وجه؟ محبت د رسول نه چې پرېږده دا پرېږده. حتی سکروټې به چې کله اور به بل کو، سکروټې به د ده د بدن په وینو په زو هغه به ختمې شوې، مړې به شوې، ختمې به شوې. دا به بیا هم هغه چغې والې د الله او د رسول محبت نه معنی کېدو نه، داسې لوی تکلیفونه د الله او د هغې د رسول دپاره زغمل. یو ورځ نبي علیه السلام مبارک راغلو، تېرېدو چې کله ویلیدو چې بلال رضی الله عنه لوی په تکلیف کې ده، بېوسي وه د نبي علیه السلام هم هغه وخت کې د کفارو زور و، کم محدود صحابه مسلمان شوي وو. نبي علیه السلام مبارک وژړل، ویښکې د سترګو نه روانې شوې، ډېرې وژړل. کله چې راغلو کعبې خواته ناست ده، خفه ده، سترګو نه یې ویښکې روانې دي. ابوبکر رضی الله عنه چې راغلو یې ته وایي چې امي و ابي یا رسول الله، اما مور پلار دی تا نه قربان یا رسول الله، ولې خفه یې؟ ویښکې دې روانې دي. نبي علیه السلام مبارک ورته وویل چې ابوبکر بلال مې ولیدو ډېر لوی تکلیف کې ده، کفار یې ځوروي ډېر زیات. ابوبکر رضی الله عنه چې کله پوه شو چې د بلال د وجې زما د الله د حبیب او زمونږ نبي خفه شوی ده، فورا لاړو کور ته. ته وایي چې رسول الله ته غم مه کوه، زه بلال ازادوم، انشاءالله زه یې اخلم. کله چې هغه د ابی بن خلف طرف ته اراده وکړه، بیا پوه چې هغه خو موږ سره د لا اله الا الله او د نبي علیه السلام د محبت د وجې نه لوی بغض او حسد جنګونه کوي. کیدای شي که زه ورته ووایم هغه ماته د بلال را نه کي، خو ما یې خرڅ نه کي. حمزه رضی الله عنه ته یې وویل چې هغه یې ولېږلو، ورته وویل چې ورشه د هغې سره خبره وکړه چې بلال خرڅوي، زه یې اخلم. ابوبکر رضی الله عنه کله چې حمزه رضی الله عنه ورغلو، هغې ته ودرېدو، ورته وویل چې ابوبکر رضی الله عنه پوه کړو چې د الله خاطر وکړه، د نبي علیه السلام د وریاره دی دا د هغې خاطر وکړه. د ابی بن خلف سره ډېر په طریقه خبرې وکړه چې هغه راضي شي د بلال خرڅولو ته. زمونږ د الله حبیب خفه ده د هغې په وجه.
دومره غوندې خفګانې د نبي علیه السلام په مخ زغمی نه شو. د ابوبکر رضی الله عنه داسې محبت و د الله د رسول سره. حمزه رضی الله عنه چې کله لاړو هغې ته خبره وکړه چې دا نه څه کوې دا غلام دی ولې ویې ټکوې چې دا خو د نبي علیه السلام سره محبت لري. احد احد چیغې ویلې. حمزه رضی الله عنه هغې ته وویې پرېږدې ځان دې هم په تکلیف کړی ده او دی دې هم په تکلیف کړی ده خو خرڅې کړه چې د غم نه اخلاص شي غلام دی ده. هغې ورته وویل چې فکر یې وکړو چې خبره ده چې د کور نه یې لرې کړم د مرض یې مونږ کور ته نعوذ بالله دا کلمه یې مونږ کور ته داخله نه شي کفار و مشرکین و. ابوبکر رضی الله عنه د ډېر د بیړې نه چې خوشحاله شو چې نبي علیه السلام خوشحاله کېږي د هغې خفګان ختمېږي د ډېرې خوشحالۍ نه خپله د حمزه رضی الله عنه سره لاړو چې زه در سره ځم زه خبره ورسره کوم. چې کوم قیمت یې حمزه رضی الله عنه ته ویلی و د ابوبکر رضی الله عنه نه انکار وکړو چې ته خالي تا ته یې نه درکوم. ابوبکر رضی الله عنه ورته وویل چې ښه څنګه یې ورکړې ما ته یې په کوم قیمت راکوې. د ابوبکر رضی الله عنه یو دو غلامانو لوی قیمت مشهور و په مکه کې ځکه انسانانو سې هم فرق وي غلام مزدور سې هم فرق وي. مزدور فرق لري یو مزدور ښه کار کوي تیز کار کوي یو مزدور سست وي هغه کار نه کوي غلطول کوي او بعضې بیا ذهن نه ضعیف وي. نو هغې د ابوبکر رضی الله عنه ډېر مشهور غلامانو ورته وویل چې داسې وکړه ابوبکر چې ته یې اخلې هغه دوه غلامان هم ما ته راکوي ډېرې پیسې په هغه نه کېښوي ته ووایي چې دومره به پیسې هم راکوي. ابوبکر رضی الله عنه په ورن سره د دومره لوی قیمت غلامان او د پیسو ته ووایي چې لبیک زه حاضر یم ما غلامان تا ما پیسې تا خو بلال ما ته راکړه. هغه حیرانه شو چې دا ولې بلال اخلي څه وجه ده وجه څه وه د نبي علیه السلام خفګان یې لرې کول. کله چې راوړو بلال رضی الله عنه یې راوستو نبي علیه السلام ناست و خفه و ورته وایي چې یا رسول الله دغه د بلال مې راوستو د ما طرفه دی آزاد دی نن نه بعد به بلال غلام نه وي او ورسره یې آزاد هم کړو. نبي علیه السلام لوی دعاوې ابوبکر رضی الله عنه ته وکړې ډېر خوشحاله شو او هغې غلام ته بیا څنګه مقام ورکړو څنګه محبت. کله چې نبي علیه السلام رحلت د دنیا نه وکړو بلال رضی الله عنه ته په مدینه کې زندگی ډېره ګرانه شوه. پس خپل سامان یې شروع کړل ټولولې خپل سامان یې ټول کړل. ابوبکر رضی الله عنه خلافت په وخت کې چې لاړ شي کوچ وکړي بل طرف ته یمن ته تلو. ابوبکر رضی الله عنه خبر شو چې بلال خو ځي مدینه پرېږدي هغه راغلو ورته وایي چې بلال تلی نه شي. بلال رضی الله عنه احسانات ورته مخته کړل چې ابوبکر که ځان دپاره دې اخیسته وم آزاد کړی دې وم خو زه نه ځم بس تا امر ده که د الله د رسول دپاره دې اخیسته وم فلا قسم یې ما غیر د نبي علیه السلام نه نوره وخت تېري نه کېږي. په هغه کوڅو کې چې زه د نبي علیه السلام مبارک سره تلم زما خپې په هغه لاره نه ځي زما زړه هلته سکون نه کوي. ماسپښین وخت و اذان ته جګ شو کله محمد ته راورسېدو په ژړا 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 ټول وجود یې د ویښتو ډک شو ږیره مبارکه یې ډکه شو. دومره سخت حالات په راغلل کتر ولوېد کتر وغورځېد بلال قسم یې وکړو چې ما د الله په ذات قسم مې زه به بیا اذان نه کوم زه بیا اذان بلال نه شي کولی. نبي علیه السلام به نه وي او بلال به بیا اذان کړي. هغې ورځې نه بعد بیا اذان ونه کړو. کله چې بلال رضی الله عنه بیا لاړو خپل کوچ یې وکړو مدینه یې پرېښوه په لکو صحابه لاړو جهاد ته. هیڅ صحابي خوب ونه لیدو. شپږ میاشتې بعد بلال رضی الله عنه خوب ولیدو چې نبي علیه السلام مبارک په خوب یې ته راغلو ورته وایي چې بلال ډېر بې وفا یې ډېره لوی بې وفایي په تا کې ده چې بیخي دې ما طرف دې پرېښو لاړې چې لاړې. شپږ میاشتې نبي علیه السلام د قبر نه لرې شو. نبي علیه السلام په خوب کې ګیله ورته وکړه داسې مقام ته لا ورسوه. بلال رضی الله عنه چې سهار راجګ شو قافله خوب نه و پورته بیدار نه و. بلال رضی الله عنه خپل د مدینې طرف ته سفر شروع کو. روان 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 په لوږو په تندو په هیڅ نه و په دومره لوی په ژړا او په خفګان کې چې نبي علیه السلام د ما نه ګیلهمن ده
چې کله مدینې ته راو بلال رضی الله عنه نه په دې وخت کې چې کله د خوب ولید او نبی رسول الله په لیدو داسې حالات پر غلی وو چې دنه د ذهن نه دا وتلی و چې نبی رسول الله مرحلت کړه دی نبی رسول الله د دنیا نه تلل نه یې تاسې په جوش کې راغلو چې کله مدینې ته راورسېدو چې کله راورسېدو د نبی علیه السلام قبر راورسېدو بیا یې وژړل چې اوهو زموږ محبوب هغه خو د دنیا نه تللی ده د هغې په قبر یې وژړل ډېر یې وژړل صحابه بیا کله چې خبر خپور شو مدینه کې چې بلال رضی الله عنه راغله د ډېرو صحابه خواهش وکړو ټولو مدینې والا چې نن د بلال اذان ورکړي هغه د نبی علیه السلام د ده ور اذان چې وشي ټولو صحابه جمع شول چې بلال راځي چې هغه اذان وکړي ځکه هغې قسم کړی و بیا بعض صحابه وایي ته و چې بلال د چا خبره نه مني هغې قسم کړی د هغه اذان نه کوي چا وایي ته وایي چې یو طریقه کېږي بلال رضی الله عنه د نبی علیه السلام سره لوی محبت و د هغې د لمسیو د حسن حسین رضی الله عنهما د هغې خبره خامخا مني د هغې خبره نه غورځوي ځمکې ته نو راځئ چې هغې ته ووایو بلال رضی الله عنه روان و چې حسن حسین رضی الله عنهما راغلل وی ته ووایو چې بلاله موږ یو خواهش لرو بلال کېنستو په یو مخ یې خول کړل په بل چې زما هر څه دې په تاسې قربان شي تاسې خو د الله د رسول مسیح هغې تاسې سره محبت و بلال د تاسې غلام ده د تاسې د نیکۍ هم غلام و د تاسې هم غلام ده هر څه چې وایه هغوی ته وایي چې مونږ خواهش ده چې اذان وکړي کله بلال رضی الله عنه سر ټیټ کړي ته وایي چې ما خو قسم کړی و چې زه به بیا اذان نه کوم خو چې د تاسې خواهش ده بلال خو د تاسې د نیکۍ هم غلام و د تاسې هم غلام ده بس زه اذان کوم د قسم به زه کفاره ورکړم بلال اذان شروع کړ د دې په خواهش بیا مدینه کې اذان کله چې اذان د بلال رضی الله عنه شروع شو ټول مدینه په ژړا شو زنانه د کورونه راووتې هغه د نبی علیه السلام دور ټولو ته یاد شو بعضې دومره په جوش کې زنانه دومره په محبت د نبی علیه السلام کې ډوبې وې چې هغه د کورونه داسې راووتې هغه وویل چې که نبی علیه السلام واپس دنیا ته راغله هغې دا ګمان وکړو چې نبی علیه السلام واپس راغلو دنیا ته مدینه کې اوازه خپره شوه نو داسې او بیا مقام الله تعالی داسې مقام ورکو حدیث کې راځي قیامت میدان چې کله تیار وي هغه داسې میدان د څوک به رب نشي وهلی لوی سخت میدان په دنیا آخرت کې هغه د قیامت میدان دا را دی په مونږ تاسې ټولو اسانه کړي او انشاءالله که د نبی علیه السلام سره چا حقیقي محبت وي د زړه نه هغه باندې وي الله خامخا اسانوي محشر په میدان به ټول خلک ولاړ وي نبی علیه السلام وایي چې الجنة حرام علی الانبیاء حتی ادخلها په ټولو انبیاو جنت حرام ده تر څو چې زه جنت ته داخل نشم د جنت چابي به د نبی علیه السلام مبارک په لاس کې وي نو شاول کله نبی علیه السلام ته سپرلي راشي د جنت دا به لوی زه لکه دلته نه ده یو مونږ تاسې هم دا رواج ده د بادشاه بوډیګارډ یا د بادشاه ډرایوري یا د بادشاه سره پور ساتل هغه ډېر لوی خلق عزت کوي فلاني خان د فلاني بادشاه بوډیګارډ ده د هغې ډرایور ده کله چې نبی علیه السلام سپرلي راشي د مبارک ته د هغې آس به یو پړی وي سپرلی هغه به ځمکې ته وغورځي دې به دا علمه وي چې اشاره به دې ته وي چې څوک نبی علیه السلام سه به سپرلي خپله نه ځي جنت سپرلی به خپله ځي لیکن دې به اشاره دا وي چې نبی علیه السلام د اعزاز د وجې نه به د ده سپرلي بل یو څوک بیایي پړی به نیولی ټول خلک به حیرانه وي چې اوس بالا تعالی دا عزت چاته ورکوي چې د نبی علیه السلام مبارک د سپرلی پړی نیولی او جنت ته د سره اول داخل شي چا به ذهن کې راځي چې کوم پیغمبر به وي کوم ولی به وي کوم بزرګ به وي بعضې به ابوبکر به وي عمر رضی به وي عثمان څوک به وي څوک به وي خلک به حیران وي په دې فکر کې به وي او د الله طرف نه به آواز وشي چې بلال حبشي راوغواړئ نن دا اعزاز بلال ته حاصل دغه به د ما د نبي پړی نیولی جنت ته به د نبي علیه السلام سره روان د سپرلي به روانه کړي
د سلا عزت او مقام دی نبی علیہ السلام په محبت ورکړ. هغه لوی لوی ما خبره وکړه، لوی لوی صحابه او ماشومانو دی نبی علیہ السلام سره لوی محبت وکړ، دی ونو بوټو دی تیګو دی نبی علیہ السلام سره لوی محبت وکړ. اول نبی علیہ السلام چې کله خطبه ورکوله یو د خجوري ونه وه، هغې سره به داسې څنګ کې ودرېدو خطبه به ویله صحابه ته. کله چې صحابه را ډېر شول نو بیا خبره د نبی علیہ السلام نه رسېده، یو اخري مجبور شو چا مشوره ورکړه چې منبر نه باید خبره منبر نه وکړه چې ټولو ته ورسېږي. کله چې اوله ورځ منبر راوړو نبی علیہ السلام مبارک د هغې ونې نه دلته چې منبر کېښو، کله چې د ونې نه پوره تېرېدو اول مخ ته قدم واخیستو ونې چیغې کړې ویې ژړل او ټولو صحابه وویل چې ټول مجلس د ونو چیغې واورېدې د ونې. لرګی و ونه و. نو کله چې چیغې کړې او نبی علیہ السلام واپس را وګرځېدو ورته وویل چې زه پوهېږم چې زه تا خوانه لرې یم، په دې دې وژړل چې د الله رسول ما نه لرې شو، لیکن امام مجبوری ده نه کېږي، صحابه ډېر شول ما واس نه رسېږي. غېږ یې ترېنه ګډه کړه ورته وویل چې بس یو وعده دی الله حبیب، زه د الله رسول تا سره دا وعده کوم چې زه به د تا نه انشاءالله د الله به نو ته به زه دعا کوم چې تا نه د جنت ونه جوړه کړي، خو ته خپله ژړا بند کړه. صحابه وویل چې کله چې نبی علیہ السلام دا خبره وکړه هغې سره د جنت وعده وکړه، لکه یو انسان ژړا سلګۍ وکړي بند شي، داسې ونې په یو دم خپله ژړا بند کړه، چیغې بند کړه. کله چې نبی علیہ السلام غېږه پرېښوتې نه راوګرځېدو منبر پله، د دې خبره الله تعالی هغلته په صادقه کړه، منځکه دوه ځایه شوه ونه یې ننه مثلا الله تعالی جنت ته ورسوله. د ونو داسې محبت و. یو ورځ یو صحابي د اسلام دپاره اول توره چا اوچته کړه، د نبی علیہ السلام په محبت کې اول توره چا اوچته کړه. یو 12 کلن ماشوم و. موږ تاسې 12 کلن ماشوم د مړی په خوراک نه پوهېږي، خپلې جامې نشي بدلوی. هغوی داسې خلک وو د نبی علیہ السلام محبت کې داسې ډوب وو. اول د اسلام دپاره چې چا توره پورته کړې ده د نبی علیہ السلام محبت دپاره یې توره پورته کړې ده، هغه یو 12 کلن ماشوم و، زبیر ابن عوام رضی الله عنه، مشهور صحابي ده، نامه یې تاسې اورېدلې ده. الله تعالی داسې بیا مقام ورکړو د نبی علیہ السلام محبت دی وجه چې هغه لس لوی 10 مبشره صحابه و نبی علیہ السلام په یو مجلس چې زیری ورکړل د جنت، ابوبکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر بن عوام جنتی، طلحه جنتی، عبدالرحمن، لس کسو ته کوم ته چې زیری ورکړل په یو مجلس کې هغه یو زبیر ابن عوام رضی الله عنه. څنګه د اسلام نبی علیہ السلام محبت کې توره اوچته کړه. یو ورځ مکه کې اوازه خپره شوه چې نبی علیہ السلام نعوذ بالله مشرکینو شهید کړی ده، په شهادت یې رسولی ده، قتل کړی ده. نو راځي چې کله دا اوازه خپره شوه زبیر ابن عوام 12 کلن ماشومانو سره په لوبو لګیا و، خو چې کله دا د غوږو ته راورسېده چې نبی علیہ السلام مشرکینو قتل کړی ده، فوراً یې کور ته منډه کړې، لوبې هر څه یې پرېښول، ذهن یې بس بدل شو، لاړو فوراً یې کور نه توره راواخیسته. څنګه د نبی علیہ السلام سره محبت و. تر هغې پورې چا توره نه وه پورته کړې. د نبی علیہ السلام په محبت کې اول ده توره راپورته نه، خو یو ماشوم و هغه توره به هم د ده نه غټې. کله چې توره راپورته کړه راووتو د کور نه په منډه د کوڅې مکې په کوڅو کې منډې وهي، یو طرف بل طرف یې منډې وهلې. نبی علیہ السلام پاس کو راغلو. کله چې نبی علیہ السلام په راغلو ورته وایي چې د نبی علیہ السلام مبارک ترورزی یم و، ورته وایي چې ولې زبیره چېرې دې توره اخیستې ده منډې وهې وارخطا یې. زبیر رضی الله عنه نبی علیہ السلام په لسو ښکلولو شروع وکړه، خپې ښکلوي، نبی علیہ السلام ښکلوي. ورته وایي چې یا رسول الله چېرې وې ته؟ نبی علیہ السلام ورته چې ولې زبیره څه شوي؟
تو چې ما اوریدلی و چې ته د مکې مشرکینو په شهادت رسولی. نبی علیہ السلام وخندل چې د زبیر رضی الله عنه داسې محبت مشوم چې توره یې راخیستې ده. ته وایي چې زبیر ولې تا څه کول که نبی علیہ السلام نن کفارو شهید کړی وای، تا څه کول؟ قریش لوی خلق دي، د دنیا په مخ قوي خلق دی. قرش قریش د قرش نه اخیسته. قرش په سمندر کې لوی قوي مئی چې دا قرش نومېږي، نو دی د ځمکې په مخ قوي مخلوق قریش وي ته یې تعظیم دی وجه نه اسم تصغیر. نو هغې ته ووایي زبیر 12 کلن مشوم د زبیر رضی الله عنه ته وایي چې یا رسول الله ما د په الله قسم مې که تا ته یې ضرر رسوله و نن مې ټوله مکه قتلوله، ټول مکې مشرکین مې نن سرونه وخوړل. نبی علیہ السلام د ده جذبې او محبت نه خوشحاله شو، کېناستو ویې ټپولو، د ده ته هم دعا وکړه، د تورې ته هم دعا وکړه، لویه دعا یې ته وکړه. ځکه هغه لوی صحابه او شجاع صحابه چې راځي چې ډېر سخت جنګونه علي رضی الله عنه، زبیر ابن عوام، خالد بن ولید مشهور صحابه دي، ابو دجانه رضی الله عنه. نو دی الله تعالی لوی مقام ورکړو. کوم صف کې به چې موجود و د مشرکینو کفارو په هغې جرأت نه شو کوی. داسې محبت یې و د الله د رسول سره، داسې جذبه یې وه. یو واقعه ذهن ته راغله، یو بل 12 کلن پسې یو بل 12 کلن مشوم و، طلحه بن برا رضی الله عنه. هغه هم ډېر د نبي علیه السلام سره محبت. څنګه محبت یې و؟ یو ورځ هغه به د نبی علیه السلام مبارک چې کله به د سهار خوب نه را بیدار شو، فوراً به راتلو د نبی علیه السلام مجلس ته. رابغلو صحابه به ناست و، نبی علیه السلام نه بې غېږه تاو کړه، خپل به کو نبی علیه السلام. بیا به یې ورته ووایي چې رسول الله ما ته کوم خدمت ده، زه کوم کار وکړم؟ نبی علیہ السلام د شفقتو نبی و، د رحمتو نبی و، وړي کې کار کو د عمر مطابق کم کم کارونه وي، ته چپو راوړه، دا شی راوړه. یو ورځ دی راغلی نه و، نبی علیہ السلام یې څه صفت وکړو، صحابه ورته ووایي چې یا رسول الله دومره لوی کارونه خو نه کوي لکه ته چې صفت کوي، خو وړه وړه کارونه کوي. لیکن نبی علیہ السلام د الله رسول ته خو پته وه چې محبت یې څنګه ده. نبی علیہ السلام یې ته ووایي چې دا د الله د نبی علیہ السلام د الله د رسول په محبت کې داسې ډوب ده، داسې غرق ده چې هر کار ته تیار ده. چې وایي چا وایي چې امتحان په وکړو، کله چې راغلو نبی علیہ السلام نه یې غېږه ګډه کړه، ته وایي چې رسول الله څه خدمت ده؟ نبی علیہ السلام ته وایي چې وبې نه کې، ته وایي چې رسول الله څه وایې؟ ته به وایې او ماشوم څه وایي چې ته به حکم کوې او د ته به خواهش وي، طلحه به هغه کار نه کوي. تا څنګه محبت شو یا رسول الله؟ تا امر کوه. نبی علیہ السلام ته ووایي چې طلحه چې داسې نو نن مې د تا د پلار سر په کار ده، الله رسول ته ضرورت. طلحه هیڅ لفظ ونه وی. نبی علیہ السلام غېږه یې پرېښوه، صحابهو کې راته ویل د علي رضی الله عنه په غاړه کې توره وه، فوراً یې ټوپ کړې، د علي رضی الله عنه توره یې واخیسته، واپس کور ته روان شو. ماشوم هغه توره بوده څنګه ځان سره وړه. کله چې لاړو پناه شو، نبی علیہ السلام صحابه سې ولګل چې ورشئ واپس یې راولئ، دا د خپل پلار نه سر وهي. داسې محبت یو راوستو. مسکین څو ورځې بعد مریضم شو، داسې الله تعالی نبی علیہ السلام بیا داسې محبت داسې عزت یې ورکولو چې کله مریض شو روزانه به نبی علیہ السلام د ده پوښتنې ته تلو، د ده تپوس پوښتنه مې کوله. یو ورځ چې کله لاړو د ده محبت ته ګوره. یو ورځ چې کله لاړو پلار ته یې نبی علیہ السلام په وخت کې څه خبره پټه وکړه. هر ورځ به چې نبی علیہ السلام راتلو، پلار به یې ته چې څنګه یې چې پلار ډېر تکلیف کې وم، اوس مې هر څه ختم شول، د الله رسول مې ولید. نو چې دا ورځ کله پلار پوښتنه ترې وکړه، نبی علیہ السلام لاړو ته ووایي چې څنګه یې بچی؟ ته وایي چې نن مې حالت ښه و، خو غرض مې نور هم په ډېرېدو شو د الله رسول په راتلو. پلار ته وایي چې څنګه؟ هغه څنګه؟ ته وایي چې دا ووایه زړه مې صبر نه کوي. وخت کې نبی علیہ السلام څه دي ته هغه ما ته ووایه، زړه مې ډېر په عجله کې ده او درد تکلیف مې زیاتېږي، چې نبی علیہ السلام څه ووایي؟
پلار ته و چې بچیا بیا خو هغه راز نشو چې زه تا ته ووایم هغې ما ته پټ ووایي ته وایي چې نه پلاره که ما سره محبت لرې کوای چې زه روغ شم جوړ شم ما ته خامخا ووایه تکلیف مې ډېر په زیاتېدو ده هغه ته ووایي ډېر شاله شو ډېر زیات ټینګار یې وکړو خیري پلار مجبور کړو پلار ته ووایي چې نه درېږي بچیه هغه به دې ته ووایم چې نبی علیه السلام ما ته وخت کې دا ووایي چې د تا طلحه به نن د ماښام نه بعد رحلت وکړي دنیا نه ماښام نه مخکې به د دنیا نه لاړ شي خو یو کار به کوي چې بیا به جنازې ته ما ته خبر راولېږي چې زه جنازې ته راشم زه خپله جنازه کوم طلحه رضی الله عنه چې کله دا واورېدل چې ماښام نه مخکې ما رحلت ده د دنیا نه پلار ته یې ووایي چې پلاره څومره مونږ چې مرګ واورو عالمان لوی لوی خلق مرګ واوري څومره ورخطایي نن سبا د څومره چې حق پټېږي څومره خلق غلط سیدې لارې نه دا د مرګ نه ویره ده الله قسم د مرګ نه ویرېږي ولې د مرګ نه مسلمان ولې د مرګ نه یېرېږي مرګ خو د مسلمان دپاره زیری کامیابي ده د دنیا د تکلیفونه خلاصېدل دي دنیا کې تکلیف نه چې بادشاه د ټولې دنیا وي تکلیف نه خلاصېږي خامخا به تکلیف کې وي د تکلیف نه د خلاصېدو خو یو لاره ده جنت نو طلحه رضی الله عنه چې کله واورېدو ماشوم و موږ رقم نه و بچی وګورم اودس یې وکړم ورخطا شي نو هغې فورا پلار ته ووایي چې پلاره چې زه دنیا نه ځم بیا به د ما وصیت څوک سر ته رسوي پلار یې ته ووایي چې بچیه پلار د په تا قربان شي ووایه څه به یې رسو ته چې پلاره وبې نه رسوې پلار نه یې قسم واخیستو پلار یې ته ووایي چې ما قسم ده چې ته څه وایې زه به غږ کوم ته ماته ووایه بچی څه وایي څه خواهش و خبره مې دا داسې محبت و یو خبره دا یم یعنې چې نبی علیه السلام مبارک چا چې د جنازې الله اکبر کړه ده د چا جنازه یې کړې ده الله تعالی ټول معاف کړي دي ټول الله تعالی نبی علیه السلام چې الله اکبر پې کړی ده هغه الله تعالی معاف د دې وجې نه منافقینو جنازه به نه کوله الله تعالی منع کړو ځکه چې نبی علیه السلام جنازې سره بخشش کېدو د منافقینو بخشش امکان نه لرل الله تعالی کافر مشرک هیڅ وخت نه معاف کوي دشمن دی اسلام الله د مونږ وساتي الله د مونږ نسلو ته نجات راکړي نو طلحه رضی الله عنه په دې پوهېدو چې جنت ده د نبی علیه السلام په جنازه نه سوي ته وایي چې پلاره چې ته ما وصیت سر ته راسوي تا د په الله قسم وي چې زه کله دنیا نه لاړ شم نبی علیه السلام به ما جنازې ته نه راغواړي لاره کې یهود دي هغه داسې نه یې ضرر وي ته ورسوي داسې محبت و خپل مرګ په قصه کې نه و تو چې پلار نبی علیه السلام به ما جنازې ته نه راغواړي داسې نه یې لاره کې منافقین دي یهود دي مشرکین دي څه ضرر وي ته ورسوي ما د جنازې د وجې هغې ته ضرر ورسوي خپل جنت خپل هر څه یې و د الله د رسول په محبت کله نبی علیه السلام چې سبایي شو راغلو ته ووایي چې څنګه جبرائیل راغلی و ما ته بچی دی څنګه شو هغې ته ووایي چې هغه خو مو دفن کړو ولې ما خو تا ته ویلي و د جنازې ته ووایي چې رسول الله ما ته دا وصیت ما نه قسم وعده اخیستې وه چې نبی علیه السلام مبارک ته به ضرر د ما د جنازې د وجې ورسېږي ما چې هر څنګه وي ما معامله په الله پرېږده خو چې دی د ضرر نه بچ وي مه یې راغواړه بیا نبی علیه السلام مبارک لاړو په قبر یې دعاوې ته وکړه قبر ته ورغلو د دې داسې محبت و د الله د رسول سره زموږ څنګه محبت ده او بعضې اوس په دې زمانه کې هم شته د الله د رسول سره لوی محبت لري څو ورځې مخته واقعا 2-3 ورځې کېږي تاسې اورېدلی دي یو ګستاخ چېرته کویټه کې پاکستان کې د نبي علیه السلام ګستاخي کړې ده داسې خلک هم شته الله د مونږ ته نجات راکړي الله ګمراه کړي دي ګستاخي وکړه الله تعالی د نبی علیه السلام روحاني بچیان شته داسې محبت ده یو پولیس سید خان
الله تعالی دې په بچیانو کې په عمر کې برکت واچ. الله تعالی دې دنیا آخرت د ټولو خوشالیونه ډک. هغه ګستاخ مردار کړی دا په دې سرسری مرمیت نه وباسلې او زمون سړی په دې وزوريږي. اسلامي امت په څه حال کې ده نن؟ کوم حالت ده په اسلامي امت؟ یو څوک ګستاخ دی رسول وژني، لوی قرباني کوي، باید چې هغه خو نزیدلی وه، باید چې هغه خو لوی قدر د هغې شوی وه. نن هغه په جیل کې اچوله ده. زمونږ د پاکستان ذلیل حکومت خبیث ځان ته مسلمان هم وایي چې موږ مسلمان یو. ته مسلمان یې؟ 12 کلن ماشوم په نبي علیه السلام سره څنګه محبت او غیرت و، ته غیرت کوونکی د نبي علیه السلام باندې ته جیل ته اچوي، ته ځان ته مسلمان وایي. زمونږ نو حکومت ده. زه د دې ځای نه په هغه حکومت غږ کوم، باید ټول علما دا غږ وکړي او زه نه، د هر منبر نه باید غږ وشي چې ای ذلیله، ای خبیثه حکومته، باید چې تا خدا نزولی وه، باید چې اعزاز دې ورکړی وه چې نبي علیه السلام نه غیرت کړی ده، ته ځان ته مسلمان وایې. ټول یو دعا دا وکړئ، الله د هغه څوک چې د په لاسو کې زولنې اچولې هغه د په دنیا آخرت ذلیله کړي. ای ذلیله، ته آخرت ته نه ځې، ته قبر نه لرې، ته د نبي علیه السلام نه غیرت کوونکی جیل ته به ځې. الله دې په دنیا آخرت رسوا کړي. ښه ورځ به انشاءالله ګوري نه. ما د په الله قسم وي د نبي علیه السلام مبارک په منبر زه ولاړ یم چې نه به دا حکومت ښه ورځ ګوري، نه به دا سړی ښه ورځ ګوري. 100 روپۍ د معاش ده اوس، په دې 100 روپۍ معاش نه تا د نبي علیه السلام نه غیرت کوونکي ته زولنې واچولې. دا ته ایمان ده، ته ځان ته مسلمان وایې. دا د مسلمي حکومت دا حال ده. هغه علما سړی حیران پاتې شي، هغه علما چرته دي؟ پرون ګردیز کې ولته مونږ خبره وکړه پکتیا کې. اوس چې مونږ پرون غزني ته راتلو، غزني ته مونږ چې د بیان لپاره نه راغلو، دا خو یو دلته یو ترتیب برابر شو. مقصود د غزني ته د راتلو لوی سفر د 2 ورځې مونږ سفر وکړو. مونږ چې دلته راتلو یوازې مو دا مقصد وو د سلطان محمود غزنوي رحمه الله قبر ته راغلو. هغه څوک ده؟ نه دی مونږ پلاري نه، نه یې مونږ پېژنو، نه مونږ لیدلی ده. او که ته وایې چې بادشاه ده، لوی لوی بادشاهان تېر شوي دي او قبرونه یې هم شته، مونږ نه یو لاړ. د نن چې دلته خلک راځي، هلته ما ولیدل په سلو خلک راځي. ته ولې په اسلام د الله په رسول نه غیرت کړه؟ د دې سره محبت و. هغه ځای نه مونږ د ده قبر خلي د دې دپاره خلک 2 رکعته هلته لمونځ کوي. ما پرون 4 رکعته لمونځ وکړو، 2 رکعته د ده دپاره او 2 رکعته مو د حاجت وکړو چې یا الله مونږ خو ډېر ضعیف یو، ګنهګاره یو، مجرمین دي یو، ایمان نه ضعیف یو، خو ته یې الله مونږ قبول کړه. دغه خلک دي چې د دین خدمت دپاره قبول ویاله، مونږ هم قبول کړه. مونږ ته هم توفیق راکړي او د نبي علیه السلام محبت مو په هر د وجود ذره ذره کې یا الله پیدا کړي. داسې مو یا الله د هغې ته قایل کړي چې د اسلام د الله د رسول د محبت په باره د هر شي نه تېر وو. کنې خپله تریدی نه شو، ایمان مو ضعیف ده. لکه ما اوس خبره وکړه چې ولې هغه علما چې پرون د عمران خان په غونډو کې راوتلي وو، مظاهرې یې کولې، هغه نن چېرته دي؟ ته ولې مظاهره نه کوې؟ ته ولې جلوس نن نه وباسې چې ته د نبي علیه السلام باندې غیرت کوونکه جیل ته اچوې؟ ای ذلیله! پاله ده به دغسې ذلیله به یي، که عالم ده، که شیخ ده، که هر څوک ده، داسې به ذلیله یي. اواز نه پورته کوې. نن خو باید هر عالم دې ته ورغلی و، په جیل کې داخل کې، اول خو باید بهر رو بسلی و نه و، په جیل کې باید دې ته اعزاز کړی و. چېرته دي هغه علما چې غټ غټ خلي په مړیو په موټرو پوهېږي، بس روان وي، خپل موټر یې نه خرابوي، نه په کفر کې دي، نه په اسلام کې دي، نه په ګمراهۍ کې دي، بس خپلو خواهشاتو سې روان دي. پرون دې په
یو سیاسي خبره کې د جلوسونو بسل هغه طالب هغه ملا هغه شیخ چیرې ده ولې ته د خپل حکومت ته نه وایي چې نه قبلوي تا خبره باید چې دغه سره د جنگ اعلان وشي اته د نبی له سلام نه دې مقصد څه ده چې دا بندي ده دې مقصد فلا قسم دغه د چې سبا څوک د نبی له سلام نه غیرت ونه کی هغه خلق بندوي زوروي چې نبی له سلام نه غیرت کوي چې هغه ورخ کی ختم کی پروند یو خالد بنوم یو ځوان ولادي ټول حاجتونه د خپل خزانونو پر کې غیرت وکړو بندي وو جیل کې کتو نن دی بیا ځوان غیرت کړه د نبی رسول الله مبارک او په جیل کې پروت دغه په تکلیفو کې ده ولې دې خو به د اعزاز وشي دا خو به ټول اسلامي نړۍ دې اعزاز کړه الله دې مونږ ته نجات راکړي هغه شیخ هغه لوی عالم خوشاله دی ما زر شاګردان دي ما مدرسه ده ته داسې مدرسه ده ته په دې نه پوهېږي تا دې قسم چې ته په دې نه پوهېږي چې تا مدرسه ده ته زر شاګردانو ته تعلیم ورکوي تا مدرسې په څنګ کې ګمراهي ده لوی فساد ده والله به ته نه قبول کړي ته ناست بس او بس خو نعوذ بالله الله دې مونږ ته نجات راکړي دعاوې ته کوي الله دې مونږ پوش تخیر کړي الله دې مونږ پلني تخیر کړي ای ذلیله دا دعا به تعالی ته قیامت کې بیا ولاړ وي چې ما ته دعا کړې و یار دا ته دعا کړې و ته کوم ځای کې په اسلام غیرت کړه کړه غیرت کې ته ولې خدمت بازی وای چې زه خدمت کوم زه داسې کوم ته د حسین رضی الله عنه لوی خدمت کې وخی خو علما ډیر بیانوي او حسین رضی الله عنه داسې قرباني ورکړه داسې وکړه لوی منظر لوی قرباني ورکړه لیکن ته دغه نه لوی خدمت کوونکې غي ځان قربان کو خالد گمراهي خلاف او ایتابو څنګه کې ته په خوا کې د نبی له سلام غیرت کوونکې بندیانه کیږي زورول کیږي ګستاخ دی رسول نه قتل کیږي هغه ته بس سزا نه ورکول کیږي او ته ناسي خدمت کوي دین ته فلا قسم په ډیرو کلو خدمتونه دی الله تعالی قبول نه کوي او نه د الله تعالی تقبل لي الله تعالی خپلم غیرتی دا او غیرتی خلق خوخیږي باید د بعضی خو د خلکو نه عبرت اخیسته د بعضی علماو نه عبرت اخیسته چې هغه څنګه قرباني وکړي په اسلام تاریخ د اسلام وايي قرباني د اسلام خلکو ته بیانې خپل قرآن آیات الله تعالی وايي چې خلکو ته امر کوي خپل ځانونه میر دي خپل نفس دیر ده بس ځان نه دي چوکۍ نه دي خپل موټر نه خپل مړی دي خرابېږي خپل بچان دي خرابېږي الله د مونږ ته د داسې علمیت ما پرونه ملګرو ته بګیان دلته قصه کوله دلته غزني کې چې موږ شپه وه د علم کړل مشکل نه دی د علم ساتل لوی مشکل دی چې ته سره د علمیت په حق پوهېږي او ته یې پټوې ته د نبي علیه السلام حدیث نه ده اورېدلی چې چا حق پټ کو د قیامت په ورځ به الله مهرونه پوووي الله د مونږ ته نجات راکړي الله مو د حق پټوونکي نه ګرځوي نو تاسو وخت مې ونیو الله تعالی د تاسو ته اجر درکړي الله د مجلس قبول وګرځي ما خبره وکړه چې غیرت باید هر سړی یا که عالم د که هر څوک د ځان کې غیرت پیدا کړي دا وخت د غیرت د اسلام ډېر ټیټه ورځ کې ده نن ما خبره وکړه ډېر بادشاهان لاړ دي مونږ د محمود غزنوي رحمه الله قبر ته زه چې کله قبر ته لاړم هغه د قبر نه د غیرت خوشبو راځي ما پرون ملګرو ته چې راتلو کیسه کوله چې په قسم ده چې دغه د قبر نه د غیرت خوشبو څنګه په الله تعالی عاشق په نبی له سلام محبت وو یو اخیری دا بیان کم چې نبی له سلام سره داسې محبت او یو ورځ د یو وزیر و ایاس هغه یو بچی و محمد په نامه غیب د خدمت کولو یو ورځ حمام کې اوبه ختم شوې چې کله आवाज یو کو چې عادت به دایمي په محمد आवाज کول محمد د سی وکا محمد د سی وکا به غورز आवाज وته کو چې د یاز بچي او بنشته لګي وبر راوړه یاز بچي چې لاړو پلار ته شکایت وکړو چې پلارا ایمان خو سلطان صاحب خو پښو ولې یو مهرباني وکاغه څنګه رضا شي
نو هغه چې کله لاړ راغلو په سپیډه بیره راغلو ته سلطان صاحب څه خبره ده ولې ته وایي چې څنګه غنه خو خبره یې راوي ته وایي چې څنګه ما بچی نه خفای چې نه ولې څنګه غپوي شو چې زه خفایم ته وایي چې غي ما ته شکایت وکړو چې سلطان صاحب ما ته هر وخت محمد اواز کې یو نه ما ته و چې دی یاز بچی نو اندازه لګيږي چې کله شي ما نه خفای کوم خدمت کې کوم شي کې ما کمی راغلی ده نو دوی ته وژړل ته وایي چې یازه هغه خو چې زار وخت د आवाज کوم د محبت دی وجنه आवाज کوم په دې د سینام یې خیدا نن زه په حمام کې ما په جسم وجود کې جامع نه وینم څنګه ما هغه نه مخلا خستی و د سیدی نبی علیہ السلام سره د لوی بادشاہت تر ایران هندستان او تاجکستان لوی بادشاہي و تو شغه نام چې ما کې جامع نه وي ما په جبل راتلو څنګه ما هغه نام دی محمد اخیستو نو په رسول خدمت کړه دا دلته د خلکو ته د الله خیر ورکړي دلته کچیر ژوند کې مو مکفایدا پیدا کړه خامخا یو وری تراشه لوی فیضات کې دی او لوی یو تاثیر کې هغه د غیرت سړی ته د قبر نه محسوسي د دې خلک دا رواج لري کله چې واده کوي نو هغه زوم اوله دی واده نه د کور نه مخکې دلته راولي دي تبرک لپاره لوی ولی ولا بزرگان تیر شوی دي بلدانه تاسو نو اوریدل لوی مشهور دی الله نګدي سړی وو دلته نږدې قبر تاغې ته نزي د ترازی ولی د پالا رسول نه غیرت کړل محبت یو دی الله رسول صلی الله علیه وسلم نصیب کی مونږ ټول ته د الله نصیب کی پرچم چا سوال چا چې د نبی علی السلام ګستاخی وکړل د هغه څه حکم ګستاخی رسول الله مشهوره مسله ده حدیث هم د نبی علیہ السلام وایي چې من سب نبیا فقتلوا چا چې نبی ته کنځاوي وکړي د حکم دا د فقتلوا قتل کوي د ګستاخ حکم قتل ده او د بل پاکستان کې یو مولا دا وایي چې د ګستاخ ورځې باید مهلت ورکړل شي مولوی صاحب لږ وضاحت وکړه ماشاءالله داسې غټه پرچه دې هم لیکلې ده الله اجر درکړي ګستاخ رسول د مولوي صاحب چرڅوک وي چې د پاکستان یو مولا د 3 ورځې باید مهلت ورکړل شي هغه مسکین بو فکر نه شاید سوچ بھی نه مسله دا ده چې ګستاخ دی رسول ته مهلت نه ورکولای کیږي هغه مسله حکم دی مرتد ده چې کوم مرتد ته باید 3 ورځې مهلت ګستاخ رسول توبه نه قبليږي رد المختار دا حکم دا لیکلی دی او هغه رد المختار هم دغه شرح کړی دا چې باید هغه اوجل شي هغه توبه قبليږي نه 3 ورځې مهلت نشته غریب مسلې ته فکر نه وي کني پاکستانی علما دي نو توبه مهلت نشته د ګستاخ رسول توبه نه قبليږي هغه بخامخه قتل کیږي ما پرون خبره ما ته راغله پیمانه تپوس کړو او پښتنه ایمانه شوی و پرون ما په فیسبوک کې بل ورځ چې راتلم دلته د خوست نه چې موږ سفر وغوښت کې ما دا ویډیوانی ولې یو چاپ فیسبوک ته جګی وي بیا د ګستاخ نه د بیلغه خو د سړی په خله ناراضي چا چې وجلای دا بیا یو بچی یو ویډیو کړی دا قران نه لاس یې خدا ز نعوذ بالله دا وای چې قسم کوم چې هغه ته وې د پولیس راغله ویډیو به تاسو لیدلی چې ګستاخی دی کړی دا ویډیو دی هغه ته چې ما توبه کړی دا بیا دی ولی توبه کې توبه ویډیو دی نه کړی چې تاسو ایمان وکړئ نو هغه دی ویډیو ولا می ته وای چې د دې ظلم د پغه وشي پښتنه د وشي او بل یو دا چې ګستاخی کوي په ویډیو سي خلک یو سړی په کمنټ کې لیکل کمنټ فیسبوک کې چې زبردست هغه بچي او دا دی ویډیو ولا او دا دی کمنټ ولا دایم باید قتل شي دا دی ګستاخی د رسول نه دا رضایت د چې ته په غیر ته دفاع څنګه کوي کپلار دی کې هر څوک دی باید دایم قتل شوی و چې ته په غیر رضی څنګه کې په هوش دا ګستاخی د کړي او په هوش دی دغه دفاع کوي باید چې دایم سز
جزای شاغه څوک چې وایي چې د ظلم او ویډیو والا چې وایي چې د ویډیو پوښتنه د وشي باید چې دا خبيثم باید چې قتل شي چې نبی رسول سلام ګستاخ قاتل ته نعوذ بالله قتل ته ظلم وایي جهاد ته ظلم وایي او غبل بچی دا یو لوی بچی دا وایي چې زه حافظ د قران یم وایي چې یاره زه دې تاسو نه بخښنه غواړم او ما پلار ته بخښنه کوي والله چې په دې بخښنه غوښتله خلی چې دی وایي چې ما پلار ته بخښنه وکړي چې دی ما په چوک پورې وړ په چوک مې ځوړندولو دی 3 ورځې باید چې په دې نه دته 2-3 کاله سزا ورکړل شي و چې څنګه تکي چې ایمان غیرت او حافظ د قران مې کپلار دی وی که هر څوک دی وی ته خو به دغه سر والا وغه د ټک ټک کړو عبد الله رضی الله خپل پلار نه ودرول ته خو به د نبی له سلام دفاع کړی او د نبی له سلام دفاع د خود پرې خو اوس د خپل پلار دفاع کوي د نبی له سلام په مقابل اعلی د منتظم نه راکې په اعلی قسم زده د منبر نو کدا هر څوک وکدما پلار واده ما ټکټول چې ګستاخی د نبی له سلام کوي دا خطا ته نبی له سلام نعوذ بالله پلار ډیر ګران ده که هر څوک وی کورور وی ک پلار وی د نبی له سلام ګستاخی چې وکړه دې ټک ټک کول پکار دي چې سړی ټک ټک واچي اعلی د پاغه حکومتونی اعلی تعالی ضرب الله تعالی ذلیل کی اعلی دغه حکومتونه غ خلق ذلیل کی چې غ خلق چې د نبی له سلام نه غیرت کوي د زوروي او د هغه ته تکلیف رسوي او د هغه د فکول کوشش کوي اعلی مونږ ته نجات راکړي چې نن خو پنځشنبه د سبا جمعه ده د جمعې لپاره یو حدیث ذهن تراغلو زه بار وایم لوی فائدہ ده نو دائم ځان سره واورئ مونږ خو سفر ده یعنی د نبی اسلام په لاسو لکو کم زیاتو حدیثو کې لوی دی اجر ولا حدیث په ټولو حدیثو کې لوی دی اجر ولا حدیث نبی اسلام مبارک وای دا اوریدل غواړي دی حدیث نمخ کی څوک د سی مجلس کې شته چې وای چې یو کل روزنی سم او هر شپه په تهجد کوي شي نشي کوي میاش هفته هم ډیر مشکل ده په دې زمانہ کې خو 3 ورځې مشکل ده داسې یو زمانہ راغله نو نبی علیہ السلام داسې یو حدیث د کم عمل نه دی ډیر کالو دی روزه او ورسره د تهجد او اجر ملوي دا واوري ځان سره د خطر می مخ کې دا و چې متوجي شي او ځان سره زده کړ نبی رسول الله مبارک وای چې من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب چا چې د جمعې په ورځ غسل وکړو صحیح په سنت طریقه خيستا غسل وکړو بكر وابتكر وخت جمعې منځ ته لاړو مخکې د خطبې نه ځان ورسول یو شرط دا چې ومشى ولم يركب پیاده لاړو سپور نشو فدنا من الامام ولم يلغ دا 2 شرطونه دي امام ته نږدې کې نستو چاکیات فزول خبري ونه کړی نه پلار کې نه جماعت کې یعنی 2 شرط خلی پیدل راغلو فزول خبري ونه کړی د څومره اجر ده کله چې خطبه واوري د المنځ یو کو نبی له سلام مبارک وای چې کله د منځنه المنځ ادا کې خطبه واوري المنځ ادا کې روګرځي الله تعالی بو په هر قدم نه دی وکال دی روزه او ورسره دی تهجد او اجر ورکړي په یو قدم څومره لوی عمل دی اجر صيامها وقيام دی روزه ورسره دی تهجد او بالا اجر ورکړي الله دې موږ ترسيب کې موږ جمعې منځ ته څومره ډېر قدمونه خلو نو دا یو حدیث لوی فائدہ ده هر جمعه ده او بعضی محدثینو لوی محدثینو دا ویلي دي چې د نبی له سلام په لسلک کم زیاتو حدیثو کې مونږ د دینه لوی دی اجر ولا حدیث نه ده چې کم عمل دا لوی اجر دی الله دې موږ ته توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا حبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين طيبين الطاهرين إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولشيوخنا ولإخواتنا ولأخواتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سمو چوي سمو واورد الاول زدي علانا
کومه سهو کمی زیاتې موږ نه شو یو ول دی الله نه بخښنه غواړو بیا د تاسو نه الله د موږ تاسو ته عمل په نصیب کړي الله د اسلام ترقي نصیب کړي الله د په هر ځای کې د اسلام احکام د اسلام حکمونه او د اسلام قدر پیدا کړي الله د نبی رسول الله محبت د موږ په هر رګ رګ او ذره ذره کې د نبی رسول الله محبت پیدا کړي الله تعالی هغه خلق که شخص دا که قوم دا که نظام دا چې هغه د قرآن او د اسلام په مقابل کې ولاړ دي چې هر څوک دی یالا ته زر تر زره چپا کې یالا زر تر زره یې ځکه ته هغه نظامونه راوغورځوي چې د قرآن خلاف ولاړ دي د اسلام خلاف ولاړ دي الله ټول مسلمانو ته او اسلام ته قوت عزت نصیب کی په دنیا نه ربا اسلام غالب کې ته دې مون نصرت وکړي او مون ضعیف یو مون کمزور یو ته دې مون مدد وکړي ټول دنیا کې اسلام غالب کې کفر مغلوب کې نصرت وکړي ربا په هر ځای کې د مجاهدینو او بالخصوص د فلسطین خلک ډیر زوريږي ربا هر څوک چې دین ته په هر شوبه کې لګیا دی ربا ته نصرت وکړي خپل نصرت شامل حل سره وګرځي ټول حاجتونه مشکلات قرضې وي خپل مریض حزنونه حل او فصح وګرځي او ربا هغه د فلسطین خلک چې وزوریدل چا به زخمیان وي چا به مجبوري وي ربا ته خپل خزانونه زر تر زره دي د خلاصون لیاره هغه ته برابر کی یاره ته زر تر زره نصرت وکي دا يهود نصارا مشرکین منافقین ربا ته ولدی ته هدایت وکي د يهودو تم سړي دي هدایت د دعا زړه من کیږي خو یالا کته هدایت وي ته کې ته هدایت وي ته وکي که هدایت مقدر کې نوي ربا ته دسي ذلیل او دسي تبا کې دسي عذابونه په نازل کې لکه عادیان او سمودیان او کتین دي چې نازل کړل رب دې مونږ په لاسوي حالات کې رب مونږ کمزوري او تم ته توفیق راکې مونږ رب دې ته د حلقت ذریعہ وګرځوي لکه سره کم دي چې عادیان په باد تبا غرق کړل او سمودیان دې په आवाज باندې هلاک کړل کتین دې په وبو هلاک کړل رب دې مشرکین منافقین او بالخصوص دا يهود رب دای ته مونږ ذریعہ وګرځوي دي مونږ د لاسونه هلاک کړو مونږ د اسلام د خدمت لپاره قبول کې او بیا دعا کوم چې په دین امین ټول وای د زړه شعار دي مونږ زړه ته دي مونږ سینو ته دي مونږ د وجود هر ذره ذره ته د نبی له سلام محبت کوس کې رب دنیا آخرت کې مو د په طریقه د په طرز ژوند نصیب کې او موږ من نسلو کې بچیانو کې رب تر قیامت پورې موږ په نسل کې د محبت قائم دائم ولري ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الله الله